تکبیر تکبیر نو اوس موږ دا اوبه خوشې کو افتتاح له دې ځای نه کو استاد بسم الله کا دغه مشران سپین ږیري زموږ دغه بچي چې راټول سوي دي دا فقط د ابادۍ او خبر لپاره راټول سوي دي دغه اوبو له خاطر لالهانو سرګردانو اوس فضل د خدای زموږ د کور مخې ته راغلی ده او کور ته راغلی ده دا اوبو. السلام علیکم ورحمت الله دوستانو لادیو کې روغ جوړ او تکړه تازه باستی الحمدلله افغانستان کې خدا 2 ورځې د رحمت بارانونه و نن ماشاءالله د رحمت لمر دی استاد د باران نه وروسته لمر بیا بیل کیف کوي نو دغه مشران سپین ږیري زموږ دغه بچي چې راټول سوي دي دا فقط د ابادۍ او خبر لپاره راټول سوي دي دغلته وینئ د اڅا تاسو زموږ مخې سره البته خالي کوی د اڅا دلته ده استفادې ځای بیا پورته دی هغلته به م ځو حاجي صاحبانو الله تعالی دې وکړي چې د دغه سا حفاظت هم په خیر سره وشي او بل له هر څه نه مخکې مبارکي هم درته وایو نو د دغه مشرانو په وینا تقریبا 15 کورنۍ د صحي اوبو له نشتون څخه په تکلیف کې وه دا د لغمان ولایت مرکز اړوند مذکورې ساحه ده پورته دغه ډاک چې تاسو وینئ هلته په لسهاو کورنۍ ژوند کوي خو ولې تقریبا څو څاګانې مخکې ول شوي دي ناکامې شوي نتیجه یې نه وه نو بهترین هم دا وګڼل د مشرانو په مشوره باندې چې دلته په دغه ټیټه ساحه کې سا ووهل سي او دې څخه پایپ پورته تیر شي هلته یو غټه شبکه یا ډګۍ ور جوړه سي بیا هغې ځای نه نورو کورونو ته موږ استاد پایپونه تیر کړي کور په کور شبکې هم جوړې کړي په کوڅه باندې څو متره کې استاد ارتفاع د اوبو ده تقریبا دې ځای نه چې تر هغې ځای موږ پایپ غځولی دی 200 متره ده 280 مترو پورې دا اوبه موږ هلته خېږولي یو ښایسته ټانکۍ ورته جګه لوړه جوړه کړې لمر چې څنګه ښکاره شي بس اوبه چاران سي 1 انچه پایپ تقریبا زموږ 850 نمبر ساده څو 850 نمبر چې په دغه ساحه کې ویل کېږي بیا خصوصا بیا هم ډېره مننه کوم دغه ساحه چې یو چا وقف کړې ده دا د همدغه خیریه بنسټونو د خیریه ادارو د خیر خلکو برکت دی چې دغسې تقریبا 15 کورنۍ د دغه مشکلاتو څخه لرې کېږي همدارنګه د صحي اوبو نشتون فکر وکړه صحت ته څومره ضرر رسوي نو الحمدلله کار به کوو وطن لپاره څوک چې خوشحالېږي الله تعالی دې خوشحالۍ ور سوچنده کړي او څوک چې خفه کېږي خدای دې هدایت ورته وکړي حاجي صاحب کار ارزونه څنګه کوئ بهترین کار شو دا ډېر ښه کار دی او دا دا 2 ورځې 3 ورځې موږ کار کول نو 2-3 ورځې دا اوبو له خاطر موږ وزګار وو نور کار بار چې نو دغه اوبو له خاطر لالهانو سرګردانو اوس فضل د خدای زموږ د کور مخې ته راغلی ده او کور ته راغلی ده دا اوبه یو ټانکر اوبه موږ 1500 روپۍ اخیستل اوس هغې مشکلات او هغه رپه شو خدای مهربان څو سولر شیشې لګېدلې شل سولر شیشې دا اوس جاري صدقه ده تر څو پورې دا مسلمانان دې څخه استفاده کوي انشاءالله اجر د خورکۍ ته یا دغه کورنۍ ته رسیږي نو دغه لینکونه تاسو ته ښکاري په دې کې ځانونه ثبت کړي انشاءالله داسې به د افغانستان نورو ولایتونو نورو ساحو ته ځو هم به خدمت کوو ورځو به پاس هغه شبکه به هم ګورو او هغلته چې کوم کورونه دي هغه به هم ګورو او تر اخره موږ سره پاتې واخلې کتابونه ټول شاته مو وسلې پرېږدئ السلام علیکم جوړې په خیر استل ښه ده خر دې مخکې کړی و تقریبا کوم ځای ته به ځې دا تقریبا موږ کونه لري تقریبا 2 کیلومتره مزل دی موږ نه لا حول ولا قوه بیا دې ځای نه ځې کوم ځای نه اوبه راخلي لاندې کله دغه مقطع غځي کې کله موږ مسکوري کل نه راوړو هو جماعت چې ښکاري لري اوس خو لله الحمد دغه دی سا خو مالته جوړه کړه دغه لاره خو به لږ لنډه سي درته انشاءالله ورځه همغه ځای کې هو بټه کوه چې هر څه کوې صحیح ده که نه الله خوشحاله الحمدلله دا دی دا رفع کېږي اوس به په دې لارو باندې په خرو په کراچي او په لاسګاډو یا په شا به څوک نه ځي ژوند د محبت نوم دی د مینې الفت نوم دی چاله دوکه ورنه کړې ژوند د صداقت نوم دی نن وی که سبا مرګی راځي خامخا مرګی دا د پنځو ورځو ژوند وړې به ما او تا مرګی
ساتم امیدونه ډېر زړه کې ارمان. دوستانو دغه د کلیوالو هغه مینه او محبت او خلوص تاسو ولید، الله تعالی دې اجر ورکړي. دا د دې ملت موږ او تاسو حق دی چې د چا په کومه برخه کې په هر څه کې وس کېږي باید کار وکړي، که په هره برخه کې وي. نو لله الحمد دغه د اوبو شبکه یا دا ډګۍ تاسو وینئ تقریبا 7000 لیټره د اوبو ځایېدلو ظرفیت لري. استاد همداسې ده او هغلته 20 تختې د سولر تختې دي. استاد مخکې ویل چې دومره ښایسته اوبه راپورته کېږي چې په نیم ساعت کې ډکېږي. نو یو خو دا شو چې په جومات کې دې په خاطر د چاردیوالي هم ده او حفاظت به هم کېږي، دلته مدرسه هم ده او دغه خلک چې عبادت کوي د اودس لمونځ کوي. وختي قاري صاحب خبرو کړه وې اکثره ماشومان چې درس نه پښتنو کې کور کې اوبه نه اوبه پسې تللي نو هغه مشکل به هم رافسي. 9 شبکې دي بیا ماشاءالله دا ګوره دا موږ لغمان کې دا ښکار کړه ګوره دا لغماني چل نه دی ښه نو دې ځای نه کنټرول کېږي. هغه هدف دا دی چې مثلا کومه په کومه کوڅه کې خرابېږي یا ماتېږي یا مثلا اوبه ضایع کېږي بیا دې ځای نه خوشي کېږي او بندېږي. صحیح ده. نو اوس موږ دا اوبه خوشي کوو افتتاح له دې ځای نه. استاد بسم الله کا بسم الله اوبه خلاص شي ورځو به انشاءالله شبکو ته. صحیح ده راځئ. خوش می کتابونه دي لاس کې می ګلونه دي کوم د بسم الله تکبیر تکبیر الله اکبر. خلاصانو دغه رقم شبکې لله الحمد 9 دانې په نورو کوڅو کې دي. نو الله دې دغه زموږ مرسته کوونکو ته اجر ورکړي. تاسو هم که غواړئ قمر بنسټ سره په دغه کاروان کې یو ځای شي دغه واتساپ نمبر دی لینکونه شته او دغه ځانونه ثبت کړئ. انشاءالله موږ به د افغانستان مختلفو ولایتونو مختلفو سیمو ته ځو دغسې خدمت به کوو. دا موږ تاسو ټول په یو ځای کوو. الله مو خوشحاله را د ویډیو سره خپره کړي تر څو ټولو دوستانو ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ الله. آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو. ژوند د محبت نوم دی د مینې الفت نوم دی چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت نوم دی چاله دوکه ورنکړې ژوند د صداقت نن وی که سبا مرګی راځي خامخا مرګی دا د پنځو ورځو ژوند وړې به ما او تا مرګی دا د پنځو ورځو ژوند وړې به ما او تا مرګی. ساتم امیدونه ډېر زړه کې ارمانونه ډېر ژوند کلر مقرره کړه وبه ګټم زړونه ډېر ژوند کلر مقرره کړه وبه ګټم زړونه ډېر. خوش مې کتابونه دي لاس کې مې ګلونه دي کوم د تعلیم یاري ښکلي مې خیالونه